نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب الصدق باب دے په بیان د رښتیا ویلو. امام نووي رحمه الله د خپل عادت موافق اول د قران کریم آیتونه راوړي، به دی باب کې احادیث راوړي چې رښتیا وایي دا د مؤمن صفت ده. قال الله تعالى الله تبارك وتعالى فرمای یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله اے د ایمان والو د الله نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین د رښتینو خلکو مرګري شي. سورۃ التوبه آیات نمبر 119. وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای والصادقین والصادقات رښتینی سړي او رښتینی ښځې سورۃ احزاب آیات نمبر 15. وقال تعالى الله تبارك وتعالى فرمای فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم کچرت دی خلقو رشتے ویلی وی اللہ تا لکان خیر لهم دا بردی دا پار غور وینه کدی منافق پر رشتینی پا اللہ بنی ایمان را وڑے دو رشتیا ویل دا دا مومن صفت دے او دروغ ویل گناہ کبیره دا. مختصر یو تپوس ستاسو ندل تکوم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله الله منصوب دے ولی تیز وای دا مفعول د چا د پاره دے اتقوا د پاره مع الصادقین کی مع مضاف دے صادقین تا مضاف الیہ دے کنا مضاف الیہ خو مجروری د دې جر پیاما قبل کسر سره ده. فلو صدقوا الله الله منصوب دی ولی د چا د پاره د صدقو د پاره مفعول دی او فاعل پکې څه شی دی ضمیر دی. واما الاحاديث هرچ احادیث دی فالاول اول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت دیغه د نبی صلی الله علیه وسلم نے روایت نقل کړي د الله پیغمبر فرمایلی ان صدق يهدي الى البر یقینا رشتیا هدایت کوي خودنه کوي نیکی ته وان البر يهدي الى الجنه یقینا نیکی خلق جنت تراکاږي وان الرجل لا يصدق یقینا یو سړی برشتي وای حتا یكتب عند الله صدیقا تر دې چې د الله په نس برشتنی ولیکل شي. وان الكذب يهدي الى الفجور درو خلق گناه تراکاږي وان الفجور يهدي الى النار او یقینا گناهونه خلق ور تراکاږي وان الرجل لا يكذب یقینا یو سړی به دروغ وای حتا یكتب عند الله كذابا تر دې چې د الله په نسبه دروغجن ولیکل شي. متفق علیه. رښتیا وای دام نیکی تراکاږي دروغ خلق گناه تراکاږي. وعن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یاد کړو دا چې دا ما یری بوکا پرې دا غس چې تا پشک کې چې الا ما لا یری بوکا غس ته چې پشک کې دینا چي شکی کار مکو بهشک کار کو فإن صدقت طمأنینه یقینا رښتیا اطمینان دی ول کذب ریبتن او دروغ دا شک دی. رواه الترمذی وقال حدیث صحیح ترمذی راوړی دی وایي چې حدیث صحیح دی. نسائی هم راوړی دی
قوله دا قول يريبك هو بفتح الياء وضمها يريبك ومعناه اترك ما تشك فيه اللي پرې دا غڅ چې تشک دا غ په حلال والی کې وعدل مایل شیلا ما لا تشك فيه غڅ ته چې پای کې شک نشته. عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه روایت ده في حديث الطويل في حديثه طويل پوګد حدیث کې فی قصه هرقل په قصه ده هرقل کې چې بخاری کې وګدا قصه راغله ده. قال هرقل ابو سفيان طويل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر تاسو ته پس باندې حکم کوي. قال ابو سفيان ویلي قال ابو سفيان سيده ک ابا سفيان سيده ک ابي سفيان سيده ولی ابوه ولی جواب اوس دا ډېر مشکلی خفائل خو مرفوع د رفع په څه سره ده ولی و رفع په سره ده ځکه دا د اسماء ستو نه ده که اسماء ستو کې رفع په سره نسب پالیف سرا جری پیا سرا. قال ابو سفیان فرمایل قلتو ما ورتویل یقولو اغوی پیغمبر اعبد الله وحده دی والله عبادت کوي لا تشرکو به شی الله سره شریکان مجوړوي وترکو پرې دای ما یقولو اباؤکم غڅ چې وای تاسو پلاران ويأمرنا پیغمبر مونږ ته حکم کوي بالصلاه په منځ باندې وصدق پرشتینوالي والعفاف په پاک دامنې وصلت او په خپل ولای پاللو متفق علیه. وعن زید وعن ابي ثابت وقيل چاویلی چې ابي سعید وقيل چې ابو الولید یاد کړی دی ابو الولید سهل بن حنیف وهو بدری دا بدری صحابي دی بدر تازر شوی او نور زینت. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقينا دل پیغمبر فرمایلی دی من سأل الله تعالى الشهادة بصدق چاچ د الله تعالی نه شهادت فرشتیا باندې وغوښته بلغه منازل الشهداء الله تعالی به ورسې مرتبه د شهیدانو ته وای ما تعالی فراشي اگر که په خپل بستر باندې مړ شي. رواه مسلم. وګوره رښتیاو کې دومره برکت ده که پرشتیا د الله نه شهادت غواړي الله به د لپاره بلستان کې درکې وایي کنه شهادت هم خوخ ده کنه ها کله د الله نه غواړي ښا پرچم په نه راځي. عمر رضی الله عنه وقال اللهم ارزقنا الشهاده واجعله في بلد رسولك الا مال شهادت راکی استاد پیغمبر په کلی کې الله ورل ورک کنه د الله عز وجل نه شهادت پرشتینی باندې غواړي چې الله موږ له شهادت راکړي پرشتینی باندې به غواړو کنه ان شاء الله. عن ابي هريره رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي غزا نبي من الانبياء غزا کولای پیغمبر د پیغمبرانو نه صلوات الله وسلام علیهم د الله تعالی رحمتونه او سلامتی دی پاغي باندې. فقال لقوم قوم ته ویل لا يتبعني رجل ما پسې باغ سره من سره بنزي جهاد لا مالک بدع امرات چې هغه مالکی بدع اصل کې فرج المرأه ویل کېږي د عورت د خزي وهو يريد یعنی خزه کړي دا وهو يريد د دې اراده د ان يبني بها چې واده وکي ولما يبني بها لا واده نه دی کړی هغه سړی به من سره جهاد لنزي چې هغه خزه کړي دا ولا واده نه دی کړی خو اراده د چې واده ذکر سره تمام ورځ به د بیبي غمی او زمونږ په دې وخت کې خو به وسه 24 غنټې رابطه کې ځکه دې وخت چې خلک خزه وکړي ډایرکټ ول اول موبایل ورولي پدای کې نه جوړو نو بس به سره لګي به ویل که جنې دماغ خراب شو جنې به دماغ نه خرابېږي دا قرآن ریډیو دې تمام ورځ شروع نو د سړی به ځان سره جهاد لنه بوته
ځکه د غم او سوچ به ټول چی شي امدقه ورانه رکشا بار وخیا دی او د دینه بتاویږي دا به ټینګېدل نشي ښه ولا حدن ونغسوک بنا بیوتن چې کورونه جوړ کړي لم يرفع سقوفا چې داغه چته لوچت کړي اند چته پلان دی چولې کورې منځ کې پاتې دي ولا حدن کسشتراغه نمن چې هغه غستې ګړې او خلیفاتن یو کې او ينتظر اولاد دا انتظار کوي داغه د بچي چله کڅنګ چلې بچي به راوړي کنل څه بداغه فغازان غزای کولا فدنا من القريه وکلی تنزدې شو صلاه العصر نمازیګر د مانځه وخو قریب من ذلك یاد تنزدې وقال للشمس نور تول انك ماموره انور تا ته حکم شوه د ته مامور وانه مامور زم مامور تا تم د الله حکم دی او ما تم د الله اللهم احبسها علينا الا دا نور من باندې لګبن کی فحبست نو دا نور بن شو دار دی پیغمبر معجزه وا حتا فتح الله علیه تر دې چې الله په د باندې فتح غدا کړ فجمع الغنائم غنائم راجه مکړه فجات راغ یعنی النار ورلتا کلا چې وی خوري پوخا چې بکله غنیمت راجمه شو ور بد اسمان نه راکته شیا صدقات یا زکات دا به ور پورته کو زمنګ د امت خصوصیت دار د الله پیغمبر وای واحلت لي المغانم الله تعالی من لغلیمت حلال کړل مخکینو متونو کې به ور چتو ور راکته شو فلم تطعم هیڅ غلیمت نه خوړه فقال پیغمبر ولن فیکم غلولا تاسو کې خیانت دی چاڅه غنیمت نه خیانت کړی دی فالتبایونی نو فلیبایونی من کل قبیلة رجل ما سد بیعت وکي لاس دی ملاو کی دار قبیله نه وسړی فلزقت نو ونکت ید رجل بیدی لاس دی وسړي د لاس د پیغمبر پورې فقال ول فیکم الغلول تاسو کې خیانت دی فالتبایونی قبیلة کما سد بیعت وکستا قبیله فلزقت ید رجلین او ثلاثه بیدی نو ونکت لاس د یو یا د دوه کسانو یا د دریو د لاس د پیغمبر پورې فقال وی فرمایل فیکم الغلول تاسو کې غلول دی وجاء غیر راول براس مثل راس بقره من الذهب یو سر راول پشان د سر د غوا د سرو زرو د غوا د سر قدر سر زر نه دی د پټ کړي فودا آی کې خود فجات النار ور راغ فاکلتا یو خړه ولم تحل الغنائم لعاد قبلنا زمن مخ کی چاله غنیمتونه حلال نو ثم حل الله لنا الغنائم به الله تعالی موږ له حلال کړ غنیمتونه لما را ضعفنا کله چې ویل زمن کمزوري واجدنا او زمن عاجز فحلها لنا الله تعالی موږ ته حلال کړ متفق علیه الخليفات بفتح الخاء المعجم وكسر اللام جمد خلفتون دا وهي الناقه الحامله دا بلار بيوخي ته وي معنا دروغ مو آیا رښتیا وایا دلته و دې کته کنه چې سړی رسوا ش کنه ش دروغ ویلی عن ابي خالد حكيم بن هزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي البيعان بالخيار دو سوداگر په اختیار دي بایع او مشتری مالم يتفرقا ترسو چې جدا شوی نه وان صدقه کرشتي ویل وبینا او بیان وکبور کلهما فی بیعهما برکت بواچول شدید واړو د پاره په سوداګرۍ دي وان کتما که خبره پټکړه وکذبا دروغ ویل محقت برکت بیعهما ختم بشي برکت د سوداګرۍ دي متفقون علی وګوره رښتیو کې الله برکت چي دروغ سره برکت ختميږي نو کوشش دا کوي چې رښتیا وایي دروغ مو وایي ښا ډېر خلک وایي الکه دروغ د چا د پلار دی نه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اربع من كنا فيه سلور چې پتونه چې بچا کې شو دا خالص منافق دی چې خبرې کوي دروغ وعده کې خلاف امانت کې خیانت جنگ کې کنزلي وان صام وصلى وزعم انه مسلم یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله چې زوګي یو کسره ته ستو کی ست جراشه روټي وخورو زه ته چې ما خوړلې دا بسنګي نبی صلی الله علیه وسلم ته سوي لا تجمعنا جوعا وكذبا
دروغ او لګه نه رايوځي کیږي. اسماء رضی الله عنها بچی ته وای حاکه واخله، هغه راغی د ورته لاس نیولې وای څه دې ورکړه، وای کجوره، وای کدا دې نه ورکړې، دام پتا باندې دروغ لیکل کېدل. کله کله یو بنده دروغ وای حتی یكتب عند الله کذابا، تر دې چې د الله په نس باندې هغه دروغجن ولیکل شي، د هر خبره به دروغ لیکل کېږي. الله قرآن کې وی دروغجن باندې لعنت. ان العبد اذا كذب تباعد عنه الملك ميلا، بنده چې کله دروغ وای یو میل وړاندې ته ملائک زی، دومره بدبوئی کوي د دروغ. دا ګناي کبیره ده، دروغونه ځان ساتي. الله پیغمبر وای ویل له، الله دې هغه انسان تبا کی او الله دې تبا کی چې هغه دروغ وایو په دروغ باندې خلق خندي لګي، یا دروغ وای د ځانه خلق وته ها 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 ها، به دروغ خبره کوي ها 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 ها. او د شزمن په سړو کې د میراو سرونه نه دي، دا سخډي خلک ورته دومره خوشاله او دې څه وي مړه موږ د خلکو په مخ باندې مسکا راولو، تارې د اخیرا څټ رکشي، ټول خلک دې په دروغ سره عادت. او په زنانو کې چې یو هو زمون خلکو دومره قدر کوي چې الکه هغه پلانکای بابای او بابای راغلی راځي، بابای سره کینو، بابای ډېرې خوږې خبرې کوي. بابای چې شروع شي نو بابای جرند د خبرو، دروغ وي او خلک خندوا، دې ته خوشاله. دې کار نظام وساتئ ښه، دې خلکو ته اهمیت مور کوي، دا سپک خلک دي سره مکه نه. دعوت د دین کوي، چا غیبت کو دروغ ویل ته موایا، اسی بس لګي دا بازي دروغجن نه، بازي سړی خلد شي چې بس اسه تب سم شیطان څټلې ده چې یو ځکه خبر واوري دا یو دغه به جوړ کړی، دا ټول کله به په سره راځي، رسته وای څم نه خبره باندې پوه شوې کنه. له خبره کې به احتیاط کوئ، چاته نو ویل دا خبره خوراکه به تحقیق خبره مو بیانوه. حدیث کې راځي کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ابلوز تاسو دا واورې ده کنه، یو کس واتس اپ باندې ته پوسټ کړو یو مسئله چې یو گاډه جنگیدل دی او الګ پکې شاو پکې وفات شوه دی او خزه بل گاډي کې داغه کور ته رسیدلې دی چې دی باندې عدت کم ځای کې دی کنه او عدت پښته کنه. دا مسله موږ بیانوله نو بس زمون کور والا اوریدل نو هغه زمونږه ورندار ته ویلو چې را د سی واقع شوی ده. نو هغه زمونږ ټول خلک خبر کړي چې لکه گاډه جنگیدلې دی، دا د ګورم ټول خلک را په سرال چې دا کم ځای کې دغه دی جنازه کړه. ورته زه څه خبرې ما ولې چې چل څه خبره شوې ده، وی کنه غلط چې دا شوی دی گاډه جنگیدلې دی. زاول ایران وجه دا کم ځای کې گاډه جنگیدلې دی، ولکه درسته مې سوچ چې دا خو ما دې کې دا خبره کړې و. نو ما وتل چې گاډي خو په پاکستان کې د ورځې 50 جنگيږي او دا خو دنیا د ارزه کې مړ کیږي کنه کیږي. ها مونږ بره چا غم کو، دا خو دنیا دا بس هر ورځ مړ کیږي، هر څه بکیږي، خلک به ته پوښتنه کوي. تاسو به څه ګرځي چې اوس مړ کم ځای کې شو چې زه ته ځم ورسوم، تا که چا غوښتل خو توبه وی کنه، تا ته وایي چې لکه جنازه دا راشه یا بس تخپلوانی څه بدی. مقصد دا خبرو خورولو کې ډېر احتیاط. دا د منافقانو صفت الله پاک سورته نساء کې ذکر کړی دی چې کله خبر واوري داری کې بیانوي. لہذا دې کې ډېر احتیاط کوئ، ګور رښتیا وایي د دروغونه ځان ساتئ.